ملا برادر په کوم لیست کې شامل شو؟ دا چې څنګه نړۍ ته مهم شوی دی په دې اړه ټول معلومات په دغه ویډیو کې وګورئ، خو له هر څه مخکې سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ټایمز مجلې د ملا عبدالغني برادر نوم د 2021 کال د سلو اغیزناکو کسانو په نوملړ کې شامل کړی دی. ملا عبدالغني برادر چې 1994 کال کې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو تحریک له بنسټ ایښودونکو کسانو یو دی. د طالبانو سرپرست حکومت کې د رئیس الزورا د مرستیال دنده ورسپارل شوې ده. د ټایمز مجلې په نوملړ کې له ملا عبدالغني برادر سره د افغان مدني فعال محبوبه سراج نوم هم د هغو سلو کسانو لیست کې راغلی دی چې د 2021 کال اوږدو کې اغیزناک بلل شوي دي. ملا برادر د طالبانو لیکو کې د فعال سیاسي مشر په نظر کتل کیږي. نوموړی له تیرو نږدې 2 کلونو راهیسې په قطر کې د طالبانو مرکچي پلاوي مشري کوله او له معتدلو طالب مشرانو یو بلل کیږي چې د ځینو پان په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل غواړي. بل لور ته طالبانو د ټایمز مجلې په دې لیست کې د خپل یو مشر نوم شاملېدو هرکلی کړی. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد سکرتر بلال کریمي BBC ته وویل چې ملا برادر اخوند د نرم مزاج څښتن او په عیني وخت کې د یو قاطع شخصیت څښتن دی. له تیرو 3 لسیزو راهیسې د افغانستان په مسایلو کې رغنده رول لري. د نړۍ له یو ستر ځواک سره یې تاریخي هوکړه وکړه او موږ پرې ویاړو. د 13 اګست پر 15 د طالبانو لاسته د کابل کنټرول له ورتلو وروسته داسې ګمان کېده چې ملا برادر به د طالبانو د حکومت مشر شي. خو له 3 اونیو بحثونو او سلا مشورو وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرتابه یوه سرپرسته کابینه رامنځته شوه او ملا برادر یې د رئیس الزورا د مرستیال په توګه وګمارل شو. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ په کابل او دوحه کې ځینې طالب سرچینو BBC ته د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کېدل تایید کړل. له تیرو څو ورځو راهیسې ملا برادر په عام محضر کې نه دی لیدل شوی او په ټولنیزو رسنیو او واتساپ ګروپونو کې داسې ګنګوسې خپرې شوې وې چې ګواکې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ کې د طالبانو د 2 ډلو ترمنځ ډزې شوې دي. ورسره دا اوازه هم خپره شوه چې ګواکې د ډزو کې ملا عبدالغني برادر سخت ټپي شوی او وروسته یې د ټپونو له امله ساه ورکړې ده. دغو اوازو هغه وخت زور واخیست چې ملا عبدالغني برادر د یکشنبې په ورځ له ولسمشرۍ ماڼۍ په خپره شوي ویډیو کې ونه لیدل شو. پر دې ورځ د طالبانو لومړي وزیر ملا محمد حسن اخوند د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره ناسته درلوده. د طالبانو لخوا خپره شوي ویډیو کې د کابینې نور مهم غړي وو خو ملا برادر پکې نه و. له هماغه وروسته د ملا برادر برخلیک په اړه اوازې دومره زور واخیست چې ان د طالبانو ویاندو یا نړ شول چې په اړه یې وضاحت وړاندې کړي او رد یې کړي. د دوشنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ملا عبدالغني برادر یو غږیز پیغام خپور کړ په کوم کې چې ملا برادر وویل دغه په رسنیو مطبوعاتو کې چې کوم خبر چلیږي زه دغه وخت سفر کې وم. الحمدلله موږ ټول ملګري تیار تکړه یو. زموږ ضد اکثره وخت رسنۍ دغه ډول بې ځایه تبلیغات او شرمونکي دروغ وایي. ډیره زیاته مننه له تاسو چې دغه ویډیو مو تر پایه ولیدله او که په دې اړه هم نظر لرئ خپل نظریات را سره په کومنټ کې ضرور شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د خدای په امان.